د مئی په 18مه نیټه د پیر په شپه د ښېګړې جرګې لخوا هفتواره غونډه د شاهد خان عرف باز خان په حجره کې د منشیاتو خلاف ترسره شوه چې پکې ظلمو هلکانو د نشهیي توکو خلاف او د راتلونکي لایحه عمل په باره کې ښه ګټور بحثونه وکړل. د یادونې وړ ده چې هم دې ځوانانو د خپلې علاقې په جوماتونو او سیاسي مشرانو سره په ځانګړې توګه په مختلفو ځایونو کې غونډې کړې دي چې د عام ولس سره سره سیاسي مشرانو هم د مرستې ډاډ ورکړی دی. په دې هکله به موږ د ښېګړې جرګې د ارګنایزر تاثرات وورو. سنگر خان، تاسو څه تاثرات لرئ په دې کمیټې په هکله باندې؟ ډیره مهرباني همدرد صاحب چې تاسو زموږ جرګې له وخت راکړو، تاسو زموږ تاثرات عوام سره شریکول راغلی. بنیادي طور موږ چې د جرګه شروع کوله په دې کلي کې له دې شاته د ټولو لویه وجه په دې کلي کې د منشیاتو هغه زیاتوالی و چې دلته کې ماشومان هم په منشیاتو شروع کړو. ماضي کې هم د منشیاتو خو داسې بنو لکه نن سبا چې څنګه شروع شو چې ډېر کلی عام دلته کې آیس پوډر او چرس او ټره او دا قسمه شیزونه په کلي کې عام شو. بیا په هغې باندې دلته کې کم چې ځوانانو کم ایجوکیټډ دلته کې زموږ سره هلکانو تعلیم یافته کولو هغې له دې شعور لرو، هغې په دې پوه وو چې په دې کلي کې چې دا سیوا کېږي نو دا د پوره کلي بدنامي ده، د پوره کلي دپاره نقصان دی، د پوره کلي دپاره زهر دي. که دلته کې یو ماشوم په منشیاتو کې اخته کېږي نو د هغه یوازې د هغه د خاندان دپاره بده نه ده، پوره کلي دپاره بده ده. او دغه زهر چې دي دا داسې زهر دی چې دا خورېږي، دا په یو ځای ودرېږي نه. یعنې موږ دا نه شو ویلی که په دې محله کې دا یو تن پوډري دی نو دا صرف هم همیشه دپاره دغه یې وي، دا یو دوه کېږي او دوه څلور کېږي او څلور اته کېږي، دا دغه عمل کې روان مطلب د کینسر داسې روان دی. بلکل دا د کینسر په شانتې خورېږي. نو بیا مونږ په دې باندې یو میټینګ وکړو، بیا یو جرګه مونږ راوغوښته ملګرو. په هغې کې مونږ دا ټارګېټ واخیستو چې مونږ په دې کلي کې د منشیاتو خلاف چې دی یو کمپین چلو. جی جی په هغې کې مونږ په دې هم پوه وو چې دا مسله انفرادي نه ده، اجتماعي مسله ده. بالکل دا مسله چې ده له دې ځېلې په سیسټم کې دي، له دې ځېلې په نظام کې دي، دا د هغې نه بغیر نشي ختمېدی. خو چونکې اوس الن ساعت فوري اقداماتو کې مونږ دا وکړو چې د کم حده پورې مونږ له دې روکتام کولی شو، هغه به مونږ د ښېګړې جرګې د کمیټې د طرفه وکړو. باقي خو دا د نظام سره تړلې خبره ده، هغه بیا چې کوم نظام باندې څوک خبرې کوي او څوک کار کوي دا به هغې وکړي. مونږ بیا دا پکې وکړه چې مونږ په دې کې هغه فوري طور چې زمونږ د وس څومره دي په هغې کې مونږ دا وکړو چې کلي کې به د خلکو سره میلاو شو، مشرانو سره. مشرانو ته به یو دا خواست وکړو چې تاسو چونکې دلته کې که دا کم کس منشیات فروش دی او دی ونیوی شي، له ده لپاره تاسو سبا سفارش مه کوئ. هغه داسې ده چې زموږ سیاسي نظام داسې ده چې زموږ سیاسي نظام هم په غل ډاکو او په منشیات فروش باندې چلیږي. دلته کې زموږ چې د ښی لاس څومره سیاست دي هغې بیا د هغې سفارشونه سپورټ کوي. نو موږ هغې ته یو سوال وکړو چې تاسو دا سپورټ پرېږدئ. دغه رنګې مونږ د کلي جوماتونو ته لاړو او عام ولس ته یې هم دا ووایي چې تاسو هم داسې سپورټ اعتماد کې هغه واخیستل. یعنې مونږ یو طرف ته که سیاسي مشرانو ته ووایي چې تاسو دا سپورټ پرېږدئ، د منشیات فروشانو د هغې ضمانتونه به نه کوئ. دغه رنګې مونږ عام ولس ته هم ووایو که د چا وراره له چا زوی که په دې کې ګرفتار شي نو هغه دې ضمانت نه کوي، کیس دې ولنه کوي. بلکې زه ستاسو د چینل له وساطت سره د پوره درشلې د عوامو ډېره شکریه ادا کوم چې هغې په دې جرګې باندې ډېر اعتماد وکړو. یعنې 50% د کمیټۍ د خلکو کوشش دی، نو 50% د عوامو هغه اعتماد دی چې هغه دا کمیټي په دې مجبوره کوي او د مخ په وړاندې دا کار روان کړلی. شباب خان عرف شاعرجي، تاسو څه تاثرات لرئ د میټینګ حوالې سره، کمیټې حوالې سره؟ ډېره مننه حفدر صاحب، زه ستاسو د چینل ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو وخت وویستو او زموږ د کمیټۍ دا پیغام چې دی دا تاسو په خپله میډیا په چینل مشال ټي وي باندې شیر کړو د عوامو سره او زموږ دا پیغام هغوی ته رسوئ. مننه جي، ډېره مننه. څنګه چې په دې کلي کې یو شمېر مسلې دي، په کلي کې ډېر شی مسلې دي، خو زموږ د ځوان کل چې دی دوی په دې معاشره باندې نظر ولرو نو دغه تعلیم یافته ځوانانو دا خبره نوټ کړه چې په دې کلي کې مختلف قسم ګاډې راننوځي او په دې کلي کې دا نشه ورځ ته ورځ سیوا کېږي او د دغې نشې نه زموږ ځوان کل چې دی هغه ډېر زیات متاثره کېږي. هغه ځوان چې هغه د ملک د مستقبل رڼا ده، نو دغه ځوان کل چې دی هغه زموږ ټول د دې نه متاثره کېږي. نو موږ دا ځوان کل چې دی موږ یو میټینګ وکړو او په هغه میټینګ کې موږ دا مشوره وکړه چې موږ به یو عامي جرګه کوو، د کلي مشرانو دا پکې راغواړو، د هغو سره موږ مشوره کوو چې موږ مخکې څه لایحه عمل وکړو. نو په هغې کې موږ بیا د ښېګړې دا جرګه جوړه کړه او د هغې کمیټې جوړه شوه. کمیټې کې 24 ممبرانو او موږ
مختلف جماعتونو ته او لارو کوڅو ته او د کلي د مشرانو سره میلاو شو چې موږ دا مرض چې دی یا دا کوم وبا چې دا د نشې ده چې دا موږ د خپل کلي نه لر کړو د دې کې چې کوم ډیلران دي هغو ته د سوال منت یا هغو باندې په جرګې په طور باندې موږ ورشو هغو ته ووایو چې تاسو د معاشري او مهذبه شهري تاسو څه بل څه کاروبار شروع کړئ خو د دې نشې د خرڅولو نه قلار شئ ځکه چې زموږ ځوان کول چې دی هغه د دې نه ډېر زیات متاثره کیږي او زموږ دا کلی په دې نه بدنامېږي د حکومت نه څه مطالبه لري د حکومت نه خو زموږ دا مطالبه ده چې حکومت زموږ سره چې کم د نشې دا کم اډکټډ کسان دي زموږ سره چې کم ځوانان دي کم چې د دې عادي شوي دي چې موږ هغو نه دا مطالبه کوو د حکومت ته چې موږ له ریهیبلیټیشن سنټر چې دی چې په هغې کې د دې نشه ییزو کم چې دا نشې باندې اخته شوي دي او غواړي چې موږ د نشې نه ځان خلاص کړو د هغې لپاره موږ د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ له ریهیبلیټیشن سنټر د هغې قیام موږ له دلته وکړي موږ له هغه راکړي چې موږ د خپل ځوانان هغې ته بوځو او هغې کې د دوی هغه علاج وشي او په دوی باندې واپس چې دوی د هغې نه راوځي یو عام شهري یو باعزته شهري په طور باندې زندګي تېره کړي همدې سره دا غونډه پای ته ورسېده. حمید الرحمن همدرد، مشال ټي وي، بردوشخیله، مټه، سوات.